السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې یو دا رقم سټینګ در وښیم. هېڅکله تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا چې هر څوک تاسو ته په واتساپ کې په انګلیش باندې میسج راوکړي یا په میسنجر کې په انګلیش باندې میسج راوکړي یا په هر شي کې تاسو ته چې هر څوک په انګلیش باندې میسج راوکړي، نو خالي بیا تاسو په هغه انګلیش میسج باندې کلیک وکړئ، نو هغه به تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړي. هغه که کوچنی میسج وي که غټ میسج وي، نو خالي تاسو په هغه انګلیش میسج باندې کلیک کوئ، نو هغه به تاسو ته په پښتو کې ترجمه کوي. دغه رقم که چا تاسو ته په پښتو کې میسج را کړی وي، نو خالي تاسو په هغه پښتو میسج باندې کلیک وکړئ، نو هغه به تاسو ته په انګلیش کې ترجمه کوي. نو دغه رقم راځو ګوره ملګرو، زه یو مثال در کوم. زه راځم واتساپ ته، واتساپ خلاصوم. دلته ماته ملګري په واتساپ کې ایسو په انګلیش باندې میسجانه لیکلی دي، نو دغه رقم زه به هغه اوس پښتو ته واړوم. نو ګوره ملګرو، دلته ماته را لیکلی ده هاو ار یو، و زه دغه پښتو ته ترجمه کوم. نو خالي تاسو ملګرو په دغه خط باندې دا رقم کلیک وکړئ، په هغه میسج باندې دا رقم کلیک ونیسئ، نو هغه سلیکټ کړئ او کاپي ووایئ. نو چې کله ملګرو تاسو کاپي ووایئ، نو ګوره پورته اوس دغه تاسو ته اتوماتیک په خپله ترجمه کړي. هاو ار یو، تاسو څنګه یاست. دغه رقم ګوره ملګرو ویر ار یو، دغه دوه میسج هم زه دغه کوم ټرانسلیټ کوم. دغه رقم په دغه کاپي باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره دغه موږ ته ترجمه سو ویر ار یو، تاسو چیر یاست. دغه رقم ګوره دا آی ام بیزي زه ترجمه کوم، خالي تاسو په دغه میسج باندې کلیک کوئ او په کاپي باندې کلیک کوئ. دغه رقم ګوره آی ام بیزي زه بوخت یم، نو دغه به تاسو ته په خپله ملګرو په پښتو باندې ترجمه کوي. دغه رقم ملګرو زه راځم میسنجر ته، میسنجر زه تاسو ته خلاصوم. په میسنجر کې ماته خپل ملګري سو په انګلیش باندې میسجانه لیکلی دي، نو هغه هم زه اړوم او پښتو ته ګوره دلته ماته را لیکلی دي وایي هاو ار یو. نو دغه ما دا رقم ملګرو تاسو به خالي دا رقم دا سلیکټ کړئ، ګوته به په ونیسئ او په دغه کاپي باندې به تاسو کلیک وکړئ. څنګه تاسو په کاپي باندې کلیک وکړئ، نو دغه به اوس تاسو ته په خپله په پښتو باندې ترجمه کړي. هاو ار یو برادر، ګوره اوس به لاندې دغه موږ ته ترجمه کړي، وایي ته څنګه یې وروره. دغه رقم ګوره آی ایم ګوینګ ټو بازار، دغه رقم په دغه میسج باندې ګوره بیا ما دا رقم ګوته ونیول، کاپي مې کوي. څنګه تاسو کاپي ووایئ، نو دغه به تاسو ته پښتو کې ترجمه کړي. ګوره آی ایم ګوینګ ټو بازار، زه بازار ته ځم. دغه رقم ګوره ملګرو اخري میسج دلته موږ سره بیا ټلیفون راوکړه، دا په پښتو ده، نو زه اوس دغه انګلیش ته اړوم. خالي ملګرو تاسو دغه په دغه میسج باندې دا رقم ګوته ونیسئ او کاپي ووایئ. څنګه تاسو کاپي ووایئ، ګوره دغه به اوس انګلیش ته ترجمه کړي. بیا ټلیفون راوکړه، دین کال اګین، یعنی دغه ګوره انګلیش ته واړوئ. دغه رقم ملګرو صرف دا نه میسج، بلکې که چیرې تاسو په انټرنیټ کې په کوم ویب سایټ ګورئ یا په فیسبوک کې ملګرو تاسو کوم شی ګورئ، نو هغه ملګرو ټوله په انګلیش وي، تاسو سره نه وي په خلاص، نو خالي ملګرو تاسو هغه خط رقم سلیکټ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسې هغه خط سلیکټ کړئ، نو ګوره زه اوس دغه خط سلیکټ کوم. نو ګوره ملګرو دغه ما سلیکټ کړئ او کاپي مې کړئ. داسې ملګرو ورته تاسو کاپي کړئ، دوه مره بیا له تاسو څخه نه غواړئ، ګوره دا یې واړوئ پښتو ته. وایي ګوګل ایل سی از ان امریکن، دلته لاندې پښتو ترجمه کوي. د متحده ایالاتو ګڼ شمېر تخنیکي ګوګل ایل سی ټکنالوژي ده چې په انټرنیټ پورې اړوند خدماتو. دغه رقم ملګرو ګوره دا پښتو ته ترجمه کوي. یعنې ملګرو که چیرې تاسو په انټرنیټ کې کوم ویب سایټ ګورئ، په فیسبوک کې یو شی ګورئ، یو ویب سایټ ګورئ انګلیش باندې وي، سر مو نه په خلاصېږي، خالي په هغه باندې کلیک کوئ، هغه به تاسو ته ملګرو په پښتو کې ترجمه کوي. نو ډېر ملګرو اسانه اپلیکیشن ده، خوندور اپلیکیشن ده، ډېر کارونه تاسو ځینې اخیستی سئ، په دې کې نور هم ډېر کارونه کېږي. نو دا ټول کارونه به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو راسي پلی سټور ته، او له پلی سټور څخه به هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله ستاسو پلی سټور خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به لیکئ یو ډکشنري. ملګرو کله ستاسو یو ډکشنري کې ولیکئ، نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راسي. دغه اپلیکیشن د ملګرو یو ډکشنري ټرانسلیټ اینډ لرن انګلیش، دغه رقم ملګرو 4.5 دی ریټینګ ده او 10 میلیونو کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو دغه یو ډکشنري ټرانسلیټ اینډ لرن انګلیش په نامه باندې اپلیکیشن ده، تاسو به دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو اوس به تاسو لاړ شئ، دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله تاسو اوله واري دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو دغه رقم د دغه شکل دغه رقم راځي. نو ګور ملګرو کله تاسو اوله دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، په دې کې به پورته انګلیش ټو انګلیش سلیکټ وي. اولی خانه کې به انګلیش سلیکټ وي، په دویمه خانه کې به انګلیش سلیکټ وي. نو په دویمه خانه باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ، په دغه کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو ته به تاسو لاندې بیا انګلیش ټو پښتو پیدا کړئ.
نو دغه رقم ګوره انګلیش ټو پښتو دا ده. په دې کې نور زبانونه هم شته، انګلیش ټو فارسي، انګلیش ټو عربي، انګلیش ټو اردو، نور زبانونه هم شته. نو ملګرو تاسو به انګلیش ټو پښتو پیدا کړئ او په انګلیش ټو پښتو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په انګلیش ټو پښتو باندې کلیک وکړئ نو اوس راځو هغه سټینګ کوو کوم سټینګ چې ما تاسو ته مخته دروښوی. اول ور هغه سټینګ درښیم، بیا د دغه اپلیکیشن نور کارونه هم درښیم. نو د هغه سټینګ لپاره ملګرو راسو د لاندې دریم اپشن ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه کلیک وکړئ تاسو ملګرو ګور لمسر سلرم اپشن د سټینګ په نامه، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو ګور په دې کې لمسر اول اپشن ده ورډ لاک سکرین، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن ملګرو له تاسو سره آن وي، اول اړخ به ملګرو دا اپشن تاسو بند کړئ. دا ملګرو تاسو بند کړئ، بیا به شاته راسئ او دغه رقم ملګرو بیا له موږ سره څلرم اپشن ده کاپي ټو ټرانسلیټ، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دغه اول اپشن به له تاسو سره آف وي، دغه به تاسو آن کړئ او دویم اپشن به هم له تاسو سره آف وي ملګرو، دغه اپشن به هم تاسو آن کړئ. نو ملګرو ګوره دغه سټینګ موږ آن کړئ. اوس چې هر څوک تاسو ته په واتساپ کې، په میسنجر کې یا په هر شي کې تاسو ته په انګلیش کې میسج راوکړي ملګرو، نو خالي تاسو هغه میسج خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه میسج خلاص کړئ نو خالي اوس ملګرو تاسو په هغه میسج باندې دا رقم ګوته ونیسئ او کاپي باندې کلیک وکړئ. کله ملګرو تاسو په کاپي باندې کلیک وکړئ ګوره ایم بیزي زه بوخت یم، دغه رقم ملګرو کې اوس تاسو ته ملګرو بل ځای میسج را لېږلی وي، نو کې دغه میسج درته را لېږلی وي ګوره ملګرو دغه میسج زه اوس اړوم، خالي په هغه میسج باندې دا رقم ګوته نیسئ او کاپي ټیکسټ کله هم تاسو وي ګوره هغه خط به هم تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړي. یا دغه رقم ملګرو که چیرې تاسو په انټرنیټ کې کوم ویب سایټ ګورئ یا په فیسبوک کې کوم په انګلیش باندې کوم خط ګورئ په هغه مو سر نه خلاصیږي، نو ملګرو ګوره دا په ګوګل کې ملګرو مثال تاسو یو خط ګورئ سر مو نه په خلاصیږي، نو خالي تاسو په هغه انګلیش خط باندې دا رقم ملګرو ګوته نیسئ. کله چې ملګرو تاسو په هغه باندې دا رقم ګوته ونیسئ نو هغه انګلیش خط به تاسو دا رقم سلیکټ کړئ. کله چې سلیکټ کړئ کاپي بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کاپي بټن باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دغه به تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړي. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو ډېر کارونه در اسانه کوي. دغه رقم ملګرو اوس راځو چې د دې اپلیکیشن نور کارونه هم درښیم، دا اپلیکیشن نور څه کارونه کوي. دغه رقم ملګرو کله تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل خو دغه رقم راځي. ګوره ملګرو اوس په دې کې لمونږ سره دلته دا ورډ پریز ار سنټنس په دغه ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ار ورډ ضرور وښایاست هغه دی تاسو ته په پښتو کې ترجمه کوي. دغه ملګرو ګوره ما ورته دلته مې ورته ولیکل لرن انګلیش، نو ګوره ملګرو ما هلته ورته ولیکئ لرن انګلیش او دغه به تاسو خالي سرچ کړئ. نو هر لفظ مې ولیکئ سرچ یې کوي ګوره انګریزي زده کړه، یعنی هر رقم انګلیش ورډ سم کې سرچ کې ملګرو هغه تاسو ته دی ترجمه کوي په پښتو باندې. او د ګورل د سپیکر نشان هم د دغه کله تاسو کلیک کړئ Learn English. دغه تاسو ته وایي هم هر شی سم لیکلی ملګرو هغه تاسو ته وایي هم. نو بیا شاته راځو ملګرو په دې ګوره بل اپشن موږ سره دی مایک، په دغه مایک کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو اوس زه د سکرین ریکارډینګ کوم نو د ما خبرې نه ریکارډېږي، نو بیا زه کله دغه کلیک کوم په دا مایک کله ملګرو تاسو کلیک وکړئ، په دې کله ملګرو تاسو کلیک وکړئ دلته چې هر څه تاسو ورته وایاست نو په انګلیش باندې چې هر ورډ ورته وایاست هغه به تاسو ته په خپله په پښتو کې ترجمه کړي. نو ګوره وایي کانټ اوپن مایکروفون فلحال خو زه د سکرین ریکارډوم نو دواړه پرې ورنه کېږي. دغه رقم ملګرو بیا دریم اپشن د سره د کیمرې، کله چې ملګرو بیا په کیمرې باندې تاسو کلیک وکړئ دغه رقم دلته چې ملګرو تاسو دغه به تاسو الاو کړئ چې هر انګلیش ورډز ملګرو خالي تاسو هغه ورډز دلته وروښیاست نو تصویر به ځینې واخیستل شي د هغه ترجمه به هم تاسو ته په پښتو کې دروښیي. بیا ملګرو راځو لاندې دا دویم اپشن ده په دغه کله تاسو کلیک وکړئ دا خو هم ډکشنري ده، دلته هر ورډ چې مې غوښتی ملګرو خالي تاسو د هغه ورډز دلته کلیک کړئ او سرچوي د هغه ترجمه به تاسو ته په پښتو کې درښکاره کوي. ګور ملګرو دا موږ ته په هندي کې راواړوي، په دې وجې د پورته هندي سلیکټ ده، په دغه هندي باندې تاسو کلیک وکړئ، په دغه کله ملګرو تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسي او دلته بیا تاسو پښتو پیدا کړئ. نو زه ملګرو ته پښتو پیدا کوم، کله چې ملګرو تاسو پښتو پیدا کړئ نو تاسو به پښتو وروښیاست. نو ګور ملګرو ما پښتو پیدا کړله نو په پښتو باندې کله ملګرو تاسو کلیک وکړئ ګوره اوس ګوډ معنی ښه دلته چې کلیک په وکړئ ګوره درته وایي هم دغه رقم ملګرو نو دا هم ډکشنري ده. دا که چیرې بیا ملګرو له تاسو د انټرنیټ کنیکشن نه وي بیا هم تاسو له دغه څه کار اخیستی سئ، هر شی سم استعمالوئ ملګرو خالي تاسو هغه دلته هغه ورډز کې ولیکئ نو هغه به تاسو ته په پښتو کې ترجمه کوي. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، ستاسو بیخي زیات کارونه در اسانه کوي. نو ویډیو خامخا له خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې.